الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو مونږ یو مبارکه سلسله شروع کړې وه د دعاګانو. په دې کې یوه برخه ویله شوې وه، نن انشاء الله تعالی دویمه برخه ویلې کیږي. په دې مبارکه سلسله کې مونږ هغه دعاګانې ذکر کوو چې هغه زمونږ په روزمره زندګۍ پورې تعلق لري او په صحیح احادیثو کې راغلي. دا دعاګانې د الفاظو په لحاظ سره ډېرې وړې دي، لیکن خیرونه او فایدې پکې ډېرې زیاتې دي. نن محترمو د اوداسه دعاګانې وایو. د دې د خیرونو او فایدو نه که ته خبر شوې، نه کله به هم د دې ویل تا نه هیر نشي. همیشه به تاسو دا فکر او سوچ وي چې دا دعاګانې رانه چرته هیرې نشي، دومره خیرونه او فایدې پکې دي. د اودس په شروع کې محترمو بسم الله ویل پکار دي. بسم الله ترجمه دا شروع کوم په نامه د الله. د اودس په شروع کې صرف لفظ د بسم الله راغلی دی او په دې باندې اتفاق کول پکار دي او دا سنت طریقه ده. نورو خلکو ځان نه دعاګانې جوړې کړي، لیکن د هغې نه ځان ساتل پکار دي. او د اودس په اخره کې په احادیثو کې دعاګانې راغلي دي چې هغې نه به موږ یوه دوه دانې ذکر کړو. اوله دعا دا د محترمو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. د دې ترجمه دا ده: پاکی د تا لره ای الله او صفتونه دي تا لره. زه ګواهي کوم چې نشته سوا ستا نه بل څوک حقدار د عبادت او بندګۍ. بخښنه غواړم ستا نه او توبه وباسم تا ته. دې دعا ډېره عجیبه فایده ده. محترمو حدیث کې راځي چا چې دا دعا ولوستله نو دا به په یو کاغذ باندې ولیکلی شي او هغه به نه پرانیستلی کېږي مګر په ورځ د قیامت باندې. یعنې ده لره به د هغې ثواب خامخا ورکولی شي. او په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې د انسان به اخره خاتمه په ایمان باندې. سبحان الله، څومره عظیمه فایده ده. یوه وړه غوندې دعا دې د اودس نه وروسته وویله، الله له څومره غټه بدله درکوي چې اخره خاتمه دې په ایمان کېږي. دا دویمه دعا چې ده د دې هم ډېره عظیمه فایده ده او ډېر زیات خیر دی پکې. دا واوره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ترجمه ده: زه ګواهي کوم چې د الله نه سوا بل لایق د عبادت نشته او ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه رسول دی. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ترجمه ده: زه ګواهي کوم چې د الله نه سوا بل لایق د عبادت او بندګۍ نشته او ګواهي کوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه رسول دی. فایده دا د حدیث کې راځي چا چې دا ذکر د اوداسه نه وروسته ولوستلو، یعنې دا دعای د اودس نه وروسته وویله، نو د جنت 8 واړه دروازې به دته پرانیستل شي. په کومه دروازه چې دا غواړي داخل دي شي. سبحان الله، څومره لویه فایده، څومره ډېر خیر. یوه دعا دې ولوستله د اودس نه وروسته، الله سبحانه وتعالی تا ته د دې په بدله کې د جنت 8 واړه دروازې کولاوي او چې په کومه باندې غواړي په هغې باندې داخلېدلی شي. لیکن په روایت د ترمیزي کې ورسره دا الفاظ هم راغلي دي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. د دې معنا ده ای الله مونږ وګرځوه د توبه ویستونکو او د پاکي خوښونکو نه.
او د دې سند هم صحیح دی نو دا سره هم مرګري کول پکار دي. البته بعض خلک دی روایت کې د ګوتی اوچتولو او اسمان ته ګوتی نیولو تذکره هم کوي چې دا ګوته به اسمان ته اوچته. لیکن دغه چرته په احادیثو کې نشته دی بلکې د ګوتی اوچتول یو ضعیف روایت دی. نو سنت لري جوړول نه دي پکار بلکې نه کولی غوره دي. او په داسه کې صرف دغه ذکرونه ثابت دي باقی نوري دعاګانی ذکرونه او سورتونه صحیح نه دي په صحیح حدیثو کې هغه نشته. نو صرف دالو سل فکار دي او په نورو ځان ستړي کول نه دي پکار. البته یو بل دعا هم راغلی ده اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. لیکن علما وایي چې دا دعا صحیح ده خو د اودس نه ده بلکې دا یو عام دعا ده.